هر هغه اقدام چې د مذاکراتو له لارې موږ سولې ته رسوي باید وکړو. که زموږ دغه آرزو د اوربند او د آتش بس چې موږ یې کوو او بیا د مذاکراتو غوښتنه کوو، دا د دې معنی چې مذاکرات شروع کوو بیا نو پر دې ټینګار صحیح خبر نه ده. په تاوتریخوالي کې کمېدل، په جنګي حالاتو کې کمېدل، د تشدد او د خشونت کمېدل که هم وي دا موږ ته لویه خبره ده. نو زما موقف په دې کې دا دی چې د افغانستان حکومت دی د آتش بس څخه د مذاکراتو د نه پیلېدو بهانه نه جوړوي، بلکې هر هغه اقدام چې د خبرو اترو د مذاکراتو د پیلېدو چټکتیا پکښې کې وي، تشویق پکښې کې وي او د سولې د راتلو امید پکښې کې وي او ژر تر ژره کې غږجي وکړي. هو وڅنګ ته خو به هرومرو دا وایي چې بس دې وسي او غواړو هم او ودې بالاخره ورځ باید د مذاکراتو په نتیجه کې ژر تر ژره دا کار وسي، خو دا بهانه باید نسي د مذاکراتو د نه شروع کېدو او د نه پیلېدو. موافق نه یم ورسره، پر حکومت مې غږ دی، پر ډاکټر صاحب مې غږ دی، ډاکټر صاحب اشرف رئیس صاحب جمهور چې ژر تر ژره دې مذاکرات ته غاړه کښېږدي او هر څه چې مذاکراتو د شروع دپاره کومک کوي، مرسته کوي، هغه ته دې ودرېږي او